د هنر کلیک چینل درنو مینوالو تاسو د یو ډیر دردونکي خبر نه خبروم چې یو ظالم پلار را پاسېدل دی په سپینه ګیره باندې چې خپل هم مرګ ته نږدې او هغه را پاسېدل ماشین راخیستې یا تمانچه راخیستې خپل زوی هم وجلی دی د زوی سره خپل انګور وجلی ده او درې نوسي هم وجلی دي دا واقعه په بخشالي مردان کې مخې ته راغلی ده چې د دې واقعې په باره کې ویل کېږي چې دغه نیکه د خپل نوسي او خپل زوی او انګور ځکه ووجل چې د یوې مرلې ځمکې په سر باندې لانجه وه د خبر تحقیقات داسې دي چې دا واقعه په بخشالي مردان کې مخې ته راغلې ده او دغه پلار خپل زوی سره په یو مرله ځمکه باندې لانجه وکړله د لانجې نه پس د په تمانچه باندې دغه خپله ټوله کورنۍ ختمه کړې ده د هغې نه پس چې کله پولیسو ته معلومات شوی دی پولیس په حرکت کې راغلي دي او زر تر زره دغه بدبخته مجرم نیولی دی او د نیولو سره یې دغه جیل کې حوالات کې بند کړی دی چې اوس د ده نه نور معلومات هم شروع دي چې د دا کار څنګه اولې وکړو د کلي خلک ډیر زیات خفه دي ډیر زیات په سرو سترګو جاړي ځکه چې دا یو داسې واقعه شوې ده چې هر انسان په دې باندې خفه کېدلی شي چې یوه مرله ځمکه څه شی دی او هغه هم بیا په داسې علاقه کې چې هغه یو کلیواله علاقه وي او دغه علاقو کې خو ځمکې هم دومره ګرانې نه وي یا 2 لکه یا 3 لکه روپۍ به د مرلې قیمت وي خو چې یو ظالم پلار راپاسي او خپل بچی پې وجني نو یقینا چې د افسوس خبره ده د درد خبره ده چې پلاران ولې دومره ظالمان شول چې د خپلو بچو وینې د یوې مرلې ځمکې په سر باندې تویوي بیا هم پولیسو ته په دې کار شاباسي ورکول پکار دي چې دا مجرم په وخت باندې نیولی دی او دته د داسې سزا ورکړي چې نور خلک ترې عبرت واخلي ځکه چې د په خپلو بچو باندې رحم ونه کړو نو په ده باندې هم رحم کول نه دي پکار یقینا چې د افسوس خبره ده د درد خبره ده چې پلاران ولې دومره ظالمان شول چې د خپلو بچو وینې د یوې مرلې ځمکې په سر باندې تویوي بیا هم پولیسو ته په دې کار شاباسي ورکول پکار هنر کلیک چینل د ویډیو د کتلو مو ډیره مننه کوم